دا نور ولی محسود د لګ کریکټر ډرا کې چیرې لګا زګا تاسو محسود دا محسود ده کنه دا چې کله مشر جوړ کړ د ټي ټي پی فضل الله مرګ نه پس نو د یو ټولونه غټ چیلنج دا چې دا تنظیم واپس څنګه راځوندې کم پی ټی ایم کسانو ته هم په سومو کو ویلي دي یا دا نور چې کوم نېشنلیست دي چې دا صرف نارو باندې دا مسله به نه حل کیږي راځي زموږ سره ټوپک راوچت کې جهادي تنظیمونو ته اکسپټیبل د ټي ټي پی د اوس ټي ټي پی چې دا کنه دا په سو لیولو باندې لکه زه بالکل دا کلیم کولای شم چې د پخوانی ټي ټي پی نه ډیره مضبوطه شوې ده په دغه کې دا چل شته د دې کس کې کنه نو دا خو اول یو شی پیور جهادیست ریډیکل جهادیست ایډیالوژي نه شی راوستو نېشنلیزم یوم پکې ور مکس کړو لکه دا چې څونه انټرویوز ورکوي کنه یا د بیان راځي نو پخ کې به تو وګورئ چې د بلوچ او پښتون دوی به دا د دې ذکر پکې کوي چې د دې سره د ریاست ظلم کړی زموږ خلک اکثر ډیر په اسانه باندې وي بس وي سدي خو ټي ټي پی دا القاعده دلته جوړه شوې و دا په خبر کې جوړه شوې یا ځانو دا سو جوړ شوې دي چې راځو په ملک باندې قبضه کوو نو within a month 2 or 3 غلطي باور نه کېده د ټي ټي پی نه چې دوی با سیویلین انډیسکریمنټ دا به امړول کنه په دې کې دوی نه ملایان پرې خېدي هغه ټي ټي پی چې جماعت امام بارګاه سپتا جنازه هر شی بیا چې کوم ماینورټیز دی هغه به ټارګټ کول سکولونه آی پی ایس باندې واقعیا وشو چې د پیسټری کې داسې چرتن د شوی اخته اکسپټیبিলিټي نشو ملو خو صف ظالمان دي کنه سوګم نه پرېګ دي کنه دوه چې کوم ټي ټي پی مخکې راغله کنه نو هغه 2018 نه تر اوسه پورې چې کوم روانه ده چې کله نور ولي مسعود مشر جوړ شو نو اخ ټول هغه سټریټجی چینج کړه باور دي افراد بم لکه کسان چې کابه مون ټارګټ کو سیویلین ته بس نه وایو د چینج په وجه باندې چې کوم اوس مقامی خلک دي نو هغه اوس نیوټرل دي دوی نیوټرالټي د ټي ټي پی په حق کې دي او د دوی نیوټرالټي د ریاست په خلاف دي چرته هم د اپریشن چې نو ما خلک نه مقامی خلک ته پروټیست شروع کی که اوس ټکما ټي ټي پی د دوی مین فوکس په دې دی چې وینینګ هارټس اینڈ مایندز چې د مقامی خلکو موږ ته سپورټ ملاوي شي بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو او اوریدونکو په حسن خان ډیجیټل کې نن د اتوار ورځ ده او د اتوار ورځ حواله سره یو سپیشل پروګرام هغه د چې د پخته کې روان سدي په خاصه توګه په د موږ چې د کم پختون بیلټ ته کاغه افغانستان کې د پاکستان کې بیا د پاکستان افغانستان ترمنځ چې د تاو تریخواله دي او بیا په خاصه توګه چې کوم د مونږ ته وای د کم ټیرر لینډسکیپ ته چې آیا دا مسله سونه ګمبیره د بازي ټیم کې مونږ اورو زمونږ بازي ملګری چې کم دي دا ډېر په آسان دغه سره د دغه کې بس په یو لاین کې چې کم دي د حل لو باسي او زه اکثر ملګرو ته دا وایم چې د دې مسلې یو حل نه دی هغه سکیورټي ضروري نه چې سکیورټي دی حالي نور حلونم کې دي شي په هغه باندې سوچ پکار دي نن به مونږه یو پورا د دې احاطه کو چې را س پکار دي او دا روان سي دي نو کوم شخصیت ته چې ما دعوت ورکړې دي نو زه دا وایم چې را په خاص کده زمونږه په خوانه قبایلی سیمې دي یا پښتونخوا یا د افغانستان یا د سمره چې دا 13 شلو کالو نه چې دا کوم حالات روان دي نو نه صرف زه وایم چې نظر دې ډېر د نږدې نه دا هر څه لیدل دي ناست موږ احسان ټیپو محسود د ستارو محتاج نه دي احسان بھائی ډیر مننه لمبه خو ټایم موراله را کنه ویکند هم دي په دې باندې او احسان بھائی تاسو ته پته چې سینیئر جرنالست دی وسره یو مشهور چې کوم ویب سټ دی یا موږ ته وایو خراسان ډایری چې په ډیر لږ وخت کې ډیر زیات چې کوم دی غزان اومنه د خو خبرونو د پاره د اتنټیک خبرونو د پاره په خاصه توګه د دهشتګردۍ حواله سره یا د سکیورټي حواله سره د هغه ایډیټر هم دي احسان بھائی لمبه خدای ته چې خپل یو نظر راکړي چې دا کوم حالات روان دي لکه ما شروع کوم زموږ خلک اکثر ډیر په اسانه باندې وي بس وي سدي خو ټي ټي پی دا او افغان طالبان دي او خبره ختم ده لکه دا نو لکه خپل یو وربي ورته راکړي په دې نه بالکل لکه دا چې څونه سچويشن نو جوړ شوی دی تاسو خبره وکړه چې یو ټیرر لینډسکیپ چې دی نو د دې پوره هیستوري ده کنه او ډیر په هیستوري کې به هم نزو کنه او نو لکه ډیر اډینس چې دی هغه الډي خبر دي کنه نو دا چې کم دی نو پوسټ 9/11 دا شوی نه چې کم لکه شروع شول په دې ریجن کې په دې خطه کې نو دلته بیا پاکستانی طالبانو مونږ ولیدل بیا ټي ټي پی هم پکې جوړه شو بیا د ټي ټي پی نه علاوه نور ګروپونه هم پکې راغلل بیا دا شی راغلو لکه یو خو ایډیالوژي لکه مین چې کوم ډرایورو د دوی نظریه و نظریاتي دا اوس هم چې د کم ټینشن پاکستان او افغانستان په منځ کې جوړ دی نو اکثر زموږ پالیسی میکرز چې دي نو یو شی اګنور کوي چې ډېر کریټیکل دی د نظریاتي تعلق د افغان طالبانو د پاکستانی طالبانو په منځ کې او دا ډېر مثالونه دي کنه لکه څوک وایي چې د افغان طالبانو چې کوم مشر د امیر المؤمنین د بیت
کوي چې څونه د ټي ټي پی مشران راځي صرف ټي ټي پی نه ده په دلته هغه کې القاعده مشران چې وګوري کنه هغه هم د مولا منصور یا مولا عمر اغناول یا اوس چې دا کوم مولا هبت الله صاحب د دوی په بیت کې دي کنه نو د دین دغه ښکاری چې دا نظریاتي تعلق چې دا صرف پاکستان او افغانستان ته محدود نه دی بلکې دا میډل ایست کې هم دی دا اوس په افریقا کې هم دی کنه لکه اوس په 13 هفته کې ډېر انټرېسټینګ ډیولپمنٹ وشو زموږ خو زیات فوکس په دې ریجن باندې وي نو هغه شوی نه مونږ اګنور کوو خو دا ټول کو ریلیټډ دي د یو بل سره چې ساحل چې کوم ریجن دی په افریقا کې نو په کې څو ملکونه دي مالی دی موزمبیک دی بورکینا فاسو دی نو الته یو تنظیم دی چې تعلق یې د القاعده سره دی لکه د القاعده سره افیلیشن یې دی بیت یې د القاعده د مشر کړي دی JNIM جماعت نصرت الاسلام والمسلمین نو هغه ګروپ چې دی لکه هغه چې کوم د مالی او کیپټل دی نو هغه بلاکیټ کړي اکونومیک بلاکیټ کنه الته چې کوم آیل سپلای کیږي نور سپلای کیږي فود کنه هغه بلاک کړي نو اني ټایم چې دی هغه شی لکه دا کیپټل چې دا فال کې دی کور کوي شي کولې شي لکه په 2021 کې چې په افغانستان کې کابل کم کارو شو نو هغه سره د شام مثالم دی او د شام مثالم دی د شام هم دی چې احمد الشرج نو اول القاعده وا بیا داعش ته راغله $10 مليون په هغه باندې دغه په امریکا طرف نه تر 100 کال پورې هغه ورځ امریکا ته لاړی واز ویلکم د ټولو سره د فرنچ پریزیډنټ میکرون سره ملاويږي د ټرمپ سره ملاويږي نو جهادیان چې کم دي کنه نو موږ همیشه دلته چې ډیسکرایب وایي چې دا خو پړ دي جاهلان دي کریمینل دي سدي دا شی دونه لکه ایزی نه دی سمپل نه دی د دوی خپل چې لکه د ډیپلوماسي وګوره کده دوی د جنگ حکمت عملی وګوره کنه نو پخ کې دوی ته کامیابی ملاويږي بار ځکه ورته ملاوي شوې ده لکه په افغانستان ټولو غټ مثال دی چې د دنیا کوم ملکونه راغلي او هغه شی کا پاکستان اخ ټایم کې لکه موږ وایو چې پاکستان چې او افغان طالبان به استعمالول اصلي خو دغه شی راغلو چې طالبان او پاکستان استعمال کړو شل کاله پورې پاکستان از استراتیجیک ډیپت استعمال کړو د امریکای خلاف د کرزي خلاف د اشرف غنی خلاف نو چې په افریقا کې هم سکیږي کنه نو هغه هم دلته لینکیج کنه القاعده دلته جوړه شوی و دا په خبر کې جوړه شوی و طالبان دلته را پاسې دل په دې ریجن کې بیا د طالبانو مشر په بیت لاندې کنه التوم تنظیمونه خپل کاری شروع کړي دي بل چې کله د طالبانو حکومت راغلو په اگست 2021 کې نو دغه شی لکه غنوي چې یو ټریګر ورته ویلې شي کنه چې د دینه چې سونه جهادي تنظیمونه دي که په افریقا کې ولې نه وي هغه ځان امبولډن انکریج کوي چې دلته وشو کوي شو هغه شی روانوم دي او بل چې یو ډیولپمنٹ پکې راغلو چې کم لیول باندې اکسپټیبিলিټی ملاو شو افغان طالبانو حکومت ته د ریسنت بالکل ډیولپمنٹ سره حکومت یې راغلو ریکګنیشن لکه یو جو رشیا کړی دی خو ډیفیکټیو ریکګنیشن ورته ملاو شوی دی امریکا هم سره ملاويږي برتانیا هم سره ملاويږي د ریجن ټول ممالک ملاويږي چینو سره د چینو سره انټریکشن بلکې امباسډر لمبیا وی ایکسچینج کړو هغه ایکسچینج کړو انډیا دو سره ایران دو سره ټول دی ور سره او دا اول چې کم کریډنشل چا ایکسپټ کړل د طالبانو حکومت چې کم سفیرو د پریزیډنټ شي کړو ایکسپټ کړو په بیجینګ کې نو ډیفیکټیو ریکګنیشن ورته ملاو شو ټریول باندې ټوله دنیا ته تقریبا ځکه اول چې د دوی ډیلیګیشن لاړو نو دا چرته لکه غتن دي چې په دې ریجن کې نو ناروې ته اوس لاړو د طالبانو نو دغه شیم کنه چې جهادیانو دا سوچ جوړ شوی دی چې راځو په ملک باندې قبضه کوو نو within a month 2 or 3 مونږ ته به ډیفیکټیو ریکګنیشن وملاو شي څوک به سره تواینا نو اول مثال یو د افغان طالبانو دوم مثال یو د شام د احمد الشرع چې د ټوله دنیا سره ملاوي او سمالي چې کم دی is close to fall exactly اغه پس بیا کومل ته د غدا سومالیا الته الشباب چې دی هغه افیلیټ دی د القاعده نو دا یو نوې ټرند دی یو نوې لکه ورته ویلې شي سټریټیجی د جهادیانو او په دې کې دوی په څه شوینو کمپرمایز وکړو لکه القاعده مین چې کومه یو سټریټیجی ورته ویلې شي یو ډاکټراین یو دغه چې موږ به د مغربي دنیا خاص کر امریکا د دې خلاف حمله کوو شی اوس ابندن کړو اوس یې بل سټریټیجی اډاپټ کړی دا هغه سټریټیجی دا چې بجای دا چې مونږ کنه ډایرک امریکا الته کار وکړو کنه او ټول پرشر په مونږ راشي کنه نو اوس ودا څه کوو چې کم لکه زمونږ چې افیلیټس دي اخ پتروبه ملکونه نیسو او بیا بل خپل نظام راولو
دغه شی مونږ همیشه انډرماین کوو او مونږ دوی ته صرف یو نظر ګورو چې دا خو یا ټیرریست یا صرف د ټوپک کار سکیورټي انګل نه او سکیورټي انګل نه ګورو نو دا کار شل کله پاکستان سره مو شو چې دوی تاسو خبره پاکستان واز یوز ایز ا سټریټیجیک ډک ایگزیکټلی او دوی دغه شی نه کول نو چې هغه دلته تاسو وګوره د ټي ټي پی سټریټیجی ته نو ټي ټي پی چې کوم د انټرنیشنل پوسچرینګ نشته دی چې یا مونږه امریکای خلاف یو یا مونږ د ویسټ خلاف یو یا د کرسچینټي خلاف یو یا پان اسلامیست یو زمونږ خپل دی یو ملک سره کار دی نو لکه هغه سټریټیجی د دویم دا ټي ټي پی چې په خوانې کې ما سټریټیجی وا لکه ما پرسنلی ټي ټي پی ډیوایډ کړی دا په دوه کیټګریز کې یو 2007 کې جوړه شو دسمبر کې ټیل 2018 2018 پورې نو بیا دا ټي ټي پی وا نو د ټي ټي پی کې لکه دا صحیح د ورته ویلې شي چې د دوی چې کوم یو غده لکه آوټلوک کې د یو اپروچ دی په کې بلندرز ورنو شو سټریټیجیک بلندرز هغه دا چې دوی لکه ټریډیشنل چې کوم ټرایبل جهادیست ملیشیا ټایپ وا سټریټیجی دا څه خاص نه لرله س ډیسپلین نو پکې کنه ډیس یونټی ډیر وا پکې په خپل کې ان فایټینګ به و کنه ا پاور سټرګل د پاره سپلنټرز ډیر زیات سپلنټرز او بل اپریشنل د غلطي باور نه کېدا د ټي ډي پی نه چې دوی با سیویلین ان ډیسکریمینټ دا به امړول کنه په دې کې دوی نه ملایان پرې خېدي هغه ټي ډي پی چې جماعت امام بارګاه هسپتال جنازه هر شی بیا چې کوم ماینورټیز دی هغه به ټارګټ کول سکولونه آی پی ایس باندې واقعیا وشو چې د هیستوري کې دا څه چرتن د شوی نو هغه ټي ډي پی چې هغه شارټ لیو په دې ورته ویلې شي چې اخته اکسپټیبিলিټي نشو ملو لکه مقامي چې کم خلک دي د وزیرستان ایم یا نور چې کم قبایلی سیمه ده نو خلک تر پوزه پورې شوی ورنه تنگ شوی نو بیا سو شو چې هغه شی د پاکستان حکومت د ریاست په سپورټ کې لاړو تقریبا خاص کر اے پی ایس نه پس عمل شي ایون اے پی ایس نه ولوم مینا بازار والا چې کوم واقعیا و په سواد کې چې کوم کنه چلته په چوک باندې به خلک جوړن خلک کنه 500 به ورکولې اغنا لکه پاکستان حکومت 12 اپریشن کړی دي کوم په غټ پیمانه و چې کوم اپریشنز دي نو په اخ کې چې مقامي خلک دغه د پاکستان ریاست سره ملګرتیا کړې ده ریاست سره به ودرېدل ریاست به کله چورته و چې علاقې تاسو خالی کې دوی به فورن خالی کړي هغه سوچ د ټي ټي پی چې کوم وکنه هغه یو بروټل فورس مشهور شو چې دا خو سخت ظالمان دي کنه سو کوم نه پرېګ دي کنه بل طرف ته دومره چې کومه ټي ټي پی مخکې راغله کنه نو هغه 2018 نه تر اوسه پورې چې کومه روانه ده چې کله نور ولي مسعودي مشر جوړ شو نو اخ ټول هغه سټریټیجی چینج کړه د خپل کتاب کې لیکلي دي لکه د ډېر بلند طریقې سره چې په خواني کوم مشرانو د ټي ټي پی هغه کریټیسایز کړي دي چې دوی ظالمانو دوی به خلکو غوا کول خلکو نه به بتیا خسته بتا خوري ورته ویلي دي نو دغه یو غاره وستو د دوی چې کوم ایډیالوژي ورته ویلي شي اپریشنل ټیکټکس چې دوی یو ورډ استعمال کړو چې باور دي افراد بم لکه کسان چې کابه مون ټارګټ کو سیویلین ته بس نه وایو او په دې چینج په وجه باندې چې کوم اوس مقامي خلک دي نو هغه اوس نیوټرل دي او په کاونټر میلیټنسي انسرجنسي کې د مقامي خلکو سپورټ سټیټ ته انتهایی ضروري دی بنیادی شی نه بغیر تنه سوم کولې نو د دوی نیوټرالټي د ټي ډي پی په حق کې سي او د دوی نیوټرالټي د ریاست په خلاف سي ریاست ته لکه ګراوند انټيليجنس په کار وی ګراوند سپورټ په کار وی ټول نه غټ مثال دا دی چې چرته هم د اپریشن چې نو ما خلې کنه مقامي خلک ته پروټیست شروع کی یا د کم سیاسي نمائندگان دي کنه هغه مغه چې نه جوړ کې ګورا تیرا کې ګورا د زې په زې چر ایون وزیرستان کې هم کنه وزیرستان کې نو داغه چې کم شې دي کنه لکه اوس چې کوم ټي ډي پی د دوی مین فوکس په دې دی چې وینینګ هارټس اینڈ مایندز چې مونږ با اوس داسې کوو چې د خپل ایز ا سټیټ ایگزیکټلی او چې د مقامي خلکو مونږ ته سپورټ ملاوي شي نو دا نه چې مقامي خلک دوی ته سپورټ ورکوي خو مقامي خلک د 13 شل کالونو دونه سفر شوي دي چې وایي چې مونږ مزید د دې جنگ انسان جوړیږو کنه مونږ لکه د دوی چې کم پروټیست ملته به کول او پاسون به چورته ول پخ کې به دوه ډیمانډز او دا سټیټ ته پکار دي چې دا شی ریلایز کی یو به دا ډیمانډ چې نه مونږ ته ټي ډي پی پکار ده نه مونږ ته پاکستانی فوج پکار دي ملټری سکیورټي فورسز پکار دي نو هغه سدي چې هغه 13 شل کلانه چې دوی کم سفر شوي دي کم وکټمز پاتې شوي دي لکه پرسنلی زوم پاتې شوي تاسو ډېر تاسو لکه یو قسم چې چانم ته پوسو کې سنه د چا بسو پکې مړ شوی وي د صاحب د چا پکې کمرشل پراپرټي ډیمیج شوی د چا کور ډیمیج شوی دی د چا ګاډي ډیمیج شوی دی د چا ماشومان دغه شوی دي زورلی شوی دی د چا با ډیسپلیسمنت شوی اسوک به زیاته شوی دی بالکل هغه مر سره شوی دی نو اخ په وجه باندې لکه د اوس چې کوم یو سيناريو ډیولپ شو نو اخ کې دا چې سټیټ چې کم دی دا په بیک فوټ روان دي او په دې وجه باندې د نریټیو چې کم یو جنگ شروع دی د افغانستان د پاکستان په منځ کې یا د نون سټیټ اکټرز د سټیټ اکټرز په منځ کې هغه هم د دې چې مقامي تور باندې
لکه د دوی چې کومه پروپاګاندا د نون سټیټ اکټرز نو هغه اورګانیک په دې سنس کې ورته ویلي شي چې هغه لوکل لینګویج استعمال وي هغه لوکل چې کوم کانټیکست هغه به استعمال وي هغه داسې نه ښکاري چې د بل زینا راغلی دا دلته اوس ځای ځان لګوري هغه نریټیو کنه هغه د غي زینا مخ راځي کنه هم دا خلکو گریوینسز باندې پلی کوي لوکلایزډ گریوینس هغه باندې الته چې چرته د روډم سم مسله راشي کنه هغه وایي چې دا وګوره دا خدا دې کنه کرپټ سیستم د سړي سدي کنه لکه یو انګل دوی ایکسپلویټ کوي چې یو د تا فالت لاین دا ایکسپلویټ کوي او خپل سپورټ دا راته دا نور ولی محسود د کریکټر ډرا کې چیرې لګا زګا دا تاسو محسود دا محسود ده کنه he brought a big change دا سونه چینجز چې تاسو خبره کوي دا نورولي مسعود د دنه پس د سيزونه را لاله د دل کریکټر ک تاسو سره غ چې راو یو تاسو د باره کې سونه اوریدلې دي د پالیسیز د لیډرشپ چې کوم دیټ از سیمز ټو بی ایگزامپلری نه بالکل لکه زه خو خپل وګورم کنه لکه په دې زمون په خیتا کې افغانستان پاکستان کې دوه داسې کسان دي چې ډېر سکسسفل انسرجنټ لیډر ورته ویلې شي یا ثابت شوی دي کنه صرف دا نه چې اپریشنلی کنه دا نور چې کوم غدي کنه نریټیو وګورئ کنه انګیجمنت حواله سره هم کنه نو یو سراج الدین حقانی دی د افغانستان سایډ نه چې شل کاله لکه کم یو امریکای خلاف کم یو مهم لکه و چلولو کنه نو پخ یو کامیابی میزان بالکل ساتلو بالکل یې ساتلو کنه او بل طرف ته د طرف ته بیا د نور ولی مسعود دی نو نور ولی مسعود دا دی چې یو لکه عالم خوده نو چالم الریډي وی بیا مفتی ټایټل وی ورته نو وخت د لکه اکسپټیبিলিټی زیاته وی کنه ملیټن غږ مذهبي کریډنشل یې لکه پورا دی بل دا دی چې د بارکه داوم دی چې په د جرګو مرګو باندې ډېر خپويږي نو کچرته د مقامی خلکو سره هم چې مسله راشي کنه نو دای په حساب کتاب پويږي کنه صرف ځان دی چې د ټوپک چل ورزي دا نور نه ورزي کنه او بل دا دی چې ویټرن ټایپ غنوي جهادیست کمانډر هغه هم پاتې شوی دی نو لکه هغه کریډنشل دی هم پورا دی او بل دا دی چې زب ورته وایم کنه چې ویژنری ان ا سنس چې د ما چې کوم اسسمنت دی کنه چې د سپ بیډه کوم نخکاری تادی نشته پکې چې بس ټیپیکل ګوریلا نه هغه ټایپ بس اوسله سره بعد هغه زموږ ابجیکټیو دی دا به اچیو کوو کنه او بل دا دی چې دا تنظیم چې کوم لکه د اسمان لیول باندې ناراضي چاته تھریټس ورکول په خپل باندې یا دغه هغه ایشوز کې کله ناراضي او بل چې کوم دغه دی چې اپریشن ضرب اعظم نه پوسټ کوم ټي ټي پی وا او خاص کر د مسعود ټي ټي پی لکه مسعود ټي ټي پی بیک بون کنسیډر کیږي د ټي ټي پی کنه چې دا لکه دوی مینلی لکه کدو ګورنو لکه سواد دغه پکراله مومنت پکراله خو هغه مر شپ رانغه میجر شپ رانغه د دې او د دوی وایي چې نو پخ کې سو شو چې اپریشن ضرب اعظم نه پس کنه الته په دوی ډېر زیات پریشر اغلو علاقې نوم لاړل کنه افغانستان ته زیات الته شفت شول خو انټرنل ان فایټینګ پکې شروع شو د پاور سټرګل پکې شروع شو نو الته یو ګروپ راغلو په مسعود کې دنه مختلف ګروپونه راغلل او یو بل یې بس مړوم کړل سره نو هغه شی بیا چې افغانستان ته لاړل نو الته د اشرف غنی حکومت نو الته همغه همیشه اشرف غنی بلیم کولو چې دوی ټي ټي پی سپورټ وی ان ډي اس کنه نو زه دا شی هم لکه ډینای کوم او دا یقین په دې هم ساتم کنه لکه اوسم چې وګوره د تا سم موست وانټډ کسان چې نو دا اشرف غنی ټایم کې الته لکه ټارګټ شول په دې کې فضل الله دی په دې کې د اي پي اس سکول چې کوم ماستر مایند خلیفہ عمر نری په دې کې خان سعید چې کوم سجن او هغه شریار مسعود شو نو داسې سینیئر کسانو پکې چې هغه الته شفت شوی او د اشرف غنی حکومت نو په ټایم کې ټارګټ شو صدا سه لیډرانو چې هغه کله امریکای چې په ډرون کې ټارګټ کړل نو اشرف غنی به باقاعده کال وکړل دلته چې زمون کوم اخ ټایم کې یا صدر یا پرایم منسٹر نو هغه نه به انفارم کړو نو هغه پریشروم په دوی لکه افغانستان کې خو کنه خو فینانشلی دوی په ډیر کرایسس کې دا ماته پرسنلی پته ده انتهایی په کرایسس کې ریفیوج نو ورته ملوي دو ځان به پټ ساتو یو طرف د امریکای نه بل طرف ته د ان ډي اس نه هم کنه چې افغان فورسز نه او بل طرف ته د پاکستان نه هم کنه الته او هغه نسو شو چې ټي ټي پی چې کومه وا دغه لکه ډیوایډ شو انټو مینی فیکشنز آی اس کې پی ورنه جوړ شو او رغزای ول ټول برانچ تل لاړو جماعت الاحرار ورنه راوته سنور داسې ګروپونه وي سره پرومیننٹ کمانډرز 10-15 ګروپونه بیا چې دوی مرجنګ بیک کېدنو لکه عرب تک به 2-3 ګروپ راتل بالکل په دې کې سه پنجابي طالبان کمانډرز هغه عمر نه لاړل نو د دای چې کله لکه دای چې کله مشر جوړ کړو د ټي ټي پی فضل الله مرګ نه پس
نو دته یو ټولو نه غټ چیلنج داغو چې دا تنظیم واپس څنګه راځوندې کم نو په دې کې هم لکه هغه ما چې دای لکه ویژنری هغه شیشته پکې کنه چې یو طرف ته اپریشنلی او بل طرف ته ایڈمنسټریشن چې کوم دی هغه هم ډېر افیکټیو دی نو هغه تنظیم چې بالکل دلته به د چا سره ټایم کې خبره کوله د 2015 نه ټیل 2018 نو ویلې چې دا ډیډ شوی دی ټي ټي پی خلاړه یو وجود یې نشته دی هغه ټي ټي پی چې دلته دا اسسمنټو چې ختم شوی دا د واپس را ژوند کړه او په داس لیول یې را ژوند کړي دا چې د اوس ټي ټي پی چې دا کنه دا په سو لیولو باندې لکه زه بالکل دا کلیم کولای شم چې د پخوانی ټي ټي پی نه ډېره مضبوطه شوی دا هغه یک تعداد وګوره هغه کده دوی سره کوم اصله ده فاینانشل ریسورسز د دوی الته سیف هیونز د دوی ایډیالوژي نو ار انګل سره وګورئ د پخوانی ټي ټي پی یو بل دغه تم کرتا اوس وګورئ یو طرف تک دی کابل کې خپل ریلیشن د پولیټیکل لیډرشپ سره خاصه دا کرنٹ کاغه کنداري ګروپ ته کاغه حقانی ګروپ ته کابلې ګروپ ته خو لکه ټولو سره بل خو چې کم نیټ ورکس دي کال قاعده ده کې ټي آی ایم دی یا اے کی او آی ایس دی دا غي ټولو سره د دوی ډېر خ کوارډینیټ کچې رپورټس اغلی چې دوی یو بلکې بي ال اي هدا پورې دوی چې کم دی یو بل سره خ دغه دی پکې نو دا میټ از ا بیگ فیټ دا ما چې خبره درته وکړه چې په دغه کې دا چل شته د دې کس کې کنه نو دا خو اول یو شی پیور جهادیست ریډیکل جهادیست ایډیالوژي نه شی راوستو نېشنلیزم یوم پکې ور مکس کړو لکه دا چې څونه انټرویوز ورکوي کنه یا د بیان راځي نو پخ کې به تو وګورئ چې د بلوچ او پښتون دوی به دا د دې ذکر پکې کوي چې د دې سره د ریاست ظلم کړی دی یا ریاستي چې کوم ادارې دي نو دوی ته پکار دي چې د ریاست خلاف راوچت شي او د پی ټی ایم کسانو ته هم په سومو کو ویلي دي یا د نور چې کوم نېشنلیست دي چې دا صرف په نارو باندې دا مسله به نه حل کیږي راځي زموږ سره ټوپک راوچت کې نو دا لکه دغه پرسنلی زما د پاره چې د ټي ټي پی وند تنظیم چې بالکل ریډیکل پیور جهادیست ایډیالوژي او حکیم الله ټایم کې فضل الله ټایم کې یا د بیت الله ټایم کې او جوړ شوی په دیو او دغه مو غنه لکه زیات تر کرولو مو لکه هغه بالکل هغه ټایم کې دا شوم پکې چې هغه برازي یا د نېشنلیزم خبرې کوي لکه په جهادي کا ته لکه د لټریچر وګورئ د پنجاب د نریټیو چې یوز کړل دی واستلا او د ریسورسز د نریټیو دا واستلا د منرل اولی سره د ټولي حساب کتاب لکه د جهادي تنظیمونو د لپاره چې کوم نېشنلیزم دی کنه دا دوی خپل مرګ شمري د القاعده چې سون اف سټریټ هغه وګورئ ایډیالوژي کنه نو پخ کې دا شی منشن کړی دی چې نېشنلیزم نه به مونږ لری ګرځو او نو دا هغه شی پکې مکس کړو خو بیا هم ټولې دنیا جهادي تنظیمونو ته اکسپټیبل د ټي ټي پی بل طرف ته شهر واستو کنه چې پیورلی سیکولر ورته ویل شي یا لکه ایتیست لکه د مذهب سره تعلق نشته دی بی ال اي سره یا بی ال اف چې کم دی نو اکثر هم یو کې سم لکه سودا سه غدي ډپارټمنټس یا سېکټرز چې پخ کې مونږ ته لګي چې په دوی په خپل کې د یو بل سره مرسته ده په پروپاګاندا خو ډېر obvious یو بل سپورټوي دوی کنه لکه لاجستیکس کې شو ریفیوج برکم راځي چې التانوي پناه ورکول او اپریشنل او د ټریننګ بعض خلک خدام وایي چې د بیله د پاره ډیر کار دوی کې نو مغوي اخلي دا ریپورټس هم دي خو څه داسې دي لکه زه دا نشم کنفرم کولای خو لکه د بیله خپلوم سترنث شته دي لکه بیله اوس بلوچستان کې چې لکه د دوی یو میسیو سپورټ دی ورته کنه نو اخی بداوی چې یو خو اکټیو چې تلاړ شي کنه یو تنظیم جوائن کې او اخ په بیا باندې جګړه شروع کې هغه اکونوم وی کنه خدا سه نه سلیپینګ سپورټ ټایپ شي کنه چې یا په سوشل میډیا ته سپورټ وی کنه یا به د کچرته ورته ښکارا شي نو ریاست یا ریاستي چې کم خلک ته بنوي چې دا خدلته موجود دي نو داغه چې کوم دی چې د بلوچو سره د دوی په دې لیول باندې یو بل ته سپورټ ورکول کنه نو داغه شی ته صرف د یو کس ایکسپیکټ کولای شي هغه لکه دی نو ولید او د نور چې کوم جهادي تنظیمونه دي حالانکه مخکې به چې څنګه داسې غیر کېدو نو هغه به کریټیسیزم په شروع کړو کنه نو هغه ته هم دا شی اکسپټیبل او دا وجه د ما په خیال د دوی د بیانیه چې کومه ده لکه زه اکثر ګورم یو خو افغان طالبانو چې بیانیه ده
هغه ته تو ګوره وسره د ټي ټي پی بیانیه تو ګوره نو آلموست صدقه پکې نشته دی نو دام ډیر لوی دغه د چستا بیانیه دغه په شاباندې او ریاستي هغه بیان او هغه ډیر اګریسیولی لکه مخورزو کې دغه چې د مذهبي الله مجاهد سره هغه تقریبا یو 10 منټو یو ویډیو دغه کړو په هغه کې ټول د ټي ټي پی هغه یو داسې پیش کړی و چې ټي ټي پی از ا وکټم او دا چې دا د المقامی ولس د حقوقو د لپاره را دغه شوی ده بالکل خو چې د بیولام نورم چې څونه د دوی لکه مشران دی هغه مسلسل د خبره کوي چې دغه د پاکستان د ریاست د ظلم په وجه باندې ټي ټي پی راوچته شو او دوی دغه غاښ و ما کنه غیر لکه ترغه لیول پورې دغه کړل نو لکه ته ګوري کنه لکه پورا چې کوم افغانستان حکومت ته دغه دوی اوسټریج جوړ کړي بالکل ټي ټي پی په خپل پروپاګاندا په زور د خپل هغه افغان لکه زبر د خوشحال سادات ډله هغه چې لکه د تیر حکومت خلکو ویم چې نن سبا په سوشل میډیا باندې هغه هم سپورټ الان کې دغه ټي ټي پی لکه څه شوی نه جی د ټایم کې زه سټوډنټ چې کله وزیرستان کې دغه ټي ټي پی کنه وای چرته کنه لکه هغه ټایم کې ټي ټي پی نه وخت ټایم کې نیک محمد هغه خپل ډله الله مسعود د نشنی شروع وخت به مسعود طالبان ول کنه بیت الله کاروان وغیرہ الته ګل بادر او صادق نور په ساوث دلته کې بردا نور خیبر کې دا نور خیبر کې دا مومن کې عمر خالد خراسانی دغه ګروپ کنه نو دغه امارت چې کله امریکا راغله انویژن یو کړو نو د امارت چې کوم لکه ډېر مهم کسان چې کوم کنه نو دا خو سکیټرډ شو د راوت تختل پاکستان ته هم پدې کې او داسې کسان راغلل چې خپل فیملی دلته ورنه پاتې وي نو کداغه پاکستانی طالبان وای کنه دا انسرجنسي چې د تاسو یا ملیټنسي د طالبانو ول چې تاسو ول چې د 2004 کې باقاعده شروع شو کنه دا باقاعده شي په 2008 کې شروع کېده زه اوس په شل غاله کې د افغانستان واخیستو کې د شي دا د سلوخت غاله په دې لګیدل بالکل په دې لګیدل دا ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو دوی ته یو سپورټ ورکړو لکه پخ کې با اول چې کوم خودکش حمله برکه ریپورت سره دی چې دا د ټي ټي پی کسانو ورته شروع کړي دلته لکه ټي ټي پی یو طرف ته د پاکستان حکومت خلاف ودرېده او بل طرف ته به دوی ته کسان ورلېګل کنه خپل سپلای لاین ہوتا افغانستان ته چلته تاسو حمله وکوي نو کته وګوره اول 2-3 کله کې افغان طالبان بالکل غایب شوی امریکا هم ډېر خوشاله و دا کربو چې کمل تا حکومت هم ډېر خوشاله کنه چې دا خو دی وخت یو خبره کېږي زمونږ اکثر چې مونږ لکه دا انالیست خبره کو کاغه بعضی ټیم کې زمونږ افغان ملګریم کې خو پاکستان کې دا هغه دا چې دا ټي ټي پی چې کوم دی افغان طالبان ریزنز خي چې وای افغان طالبان دا غوي مجبوری ده یا بعضی خلک وی دا د حقانیانو سپورټ ته بعضی وی چې کنداریانو سپورټ ته دی بیانیه کې څومره پورې دغه د واقعي یو خدای د چې په دې باندې خبره کو مخکې چیرې حقانیان به ځان ته ډېر نږدې ساتي کنداریان دي ځان ته نږدې ساتي یا د باز چې خلک دریم ګروپ د کابل ګروپ یا دي دا کوم چې حکومت کې دي دا ساتي بیا په دې خبرو کو چیرې لکه د طالبانو کمزوري سدي چې د دینه بغیر هغه د دې خلاف اکشن هم نشي اخیستل اول خود د حقانیانو د کنداریانو لکه دلته پاکستانی چې موږ د سوشل میډیا وګورو کنه نن سبا خو یو جنگ په ګراوند باندې شروع دی او بل اصلي جنگ سایبر د سایبر ډیجیټل سپیس باندې نو تا برتوړ حمله شروع دي نو په کې کوم وګورو نو تاسو به یو فیګر چې دی بار به دغه غیر ازي تصویر کنه د مولا یعقوب وای بچ دا په شاده دا هر شي کوي کنه سو ناغه پاکستانی افیشلز چې کوم طالبان لکه طالبان یې ډیل کول کنه په خواني یا حقانیان خاص کر اوس ریټایرډ دی هغه اکثر چې ته کینی نو به درته وایي چې د ټي ټي پی په شا باندې یو کس ولاړ دی یا یو فیکشن ولاړ دی د حقانیان دي او د او سراج الدین حقانی نوم بار بار اخلي او هغه لینډسکیپ هم دا خي کنه چې دا خوست ریجن چې کوم دی جالویا پکتیکا چوته موږ وایو دا د حقانیانو سره دی دا ټي ټي پی دم ټي ټي پی هم په دې ریجن کې دا نو او د حقانیانو ته یو بل غنوي په دې کې سټریټیجیک پهلوم دا چې دوی ته هم کنه یو انوي په فیوچر لپاره یو سټریټیجیک ډیپث پکار دی نو آیډیال هغه دا دی چې په لکه فاټا چې کومه په خواني فاټا وا نو دا ریجن چې دی دا دوی د پر آیډیال دی چې کین کیس دوباره چرته یو اټیمپټ کیږي د چا طرف نه چې موږ طالبان ختمو موږ ته په فیوچر کې بدلته ملاوي واني لانچینګ پیډ سپیس چې ملاوي دی شي خو په دې کې به دوی یو شی لوز کړو افغان طالبانو چې ان کیس چرته رژیم چینج طرف ته خبره ځي کنه لکه پاکستان علاوه کده چرته چا موډ شو چې مونږ یار یا دوباره داسې واقع وشو 9/11 ټایپ یو بیگ انسیډنټ ډونټ ویټ فار د اکسیډنټ کنه خلک وي
چیرې افغانستان کې there is a wait for a big accident که چیرې anywhere happen بیا برازي ورته نو دوی یو هیستوریکل چې کوم سپورټ بیس په پاکستان کې هغه دوی لوز کړو ما ته اوس نخکاری چې پاکستانی ملټری اسټابلیشمنت به دوباره طالبان ایکسپټ کوي یا به دوی ته دلته به دوی ته ځایونه ورکوي نو هغه شی چې کم دی کنه هغه یو نو هغه شی ختم شوی دی او چې چا سره هم خبره کوي کنه نو بالکل لکه مخکې به چې مونږ خبره ورسره کولې چې دا د ټي ټي پی او افغان طالبان یو شی دي نو دوی به ویل چې نه دا ګډ طالبان دا ګډ دي دا بیٹ دی هغه ګډ دي یا به درته وي چې یہ تو ہماری جنگ لڑ رہے ہیں دا خو امریکای دلته موجودګي چې دا د پاکستان ته ټولو نه غټ یو سټریټیجیک تھریټ دی کنه زمونږ اټم بم ته خطر ده زمونږ ملک را ډیوایډ کوي الانکه چې کم په خلک په دې شو په دل نور درجه مونږ ورتویل به چې د تاسو سروایول د امریکای په موجودګي کې چې افغانستان کې وي تبه محفوظ وي نو خو چلو هغه خو نه منل خو دلته موډ بالکل چینج شوی دی د افغان طالبانو برکه لکه خبرې کیږي نو زیرو ټولرنس دلته کې خدا تاسو خبره بالکل نو حقانیان چې دي اب بار لکه خبره کې دا وایي چې په شا باندې د ټي ټي پی چې کم دی هغه دی خو په ماس کې دا ریپورت سم راغل چې ټي ټي پی چې اوس دا کنه نو دا صرف حقانیانو ته محدود نه ده پاتې شوی دا اوس پورا امارت اسلامي چې کم دی هغه کا سیاسي چې کم ډله ده هغه کا د مذهبي ډله ده کا جهادي ډله ده نو دا ټول اوس اون کوي نو جهادي ته دی اوس نظامی وایي بس هغه اوس نظامی اوس نظام کې راغله نو دوی د لپاره یو د غیرت مسله جوړه شو دا یو د پیغور نو ځکه چې کله د دوحه پروسس یا استنبول پروسس شروع شو د ما ته یقینو کا زیرو ایکسپیکټیشن ما چې چرته اول خو بکیږي نه که چرته معاهده ووم شي ریټن معاهده او پبلک امپلیمنټیشن به ناممکن ده سوال نه پیدا کیږي کله شو میاش موږ تقریبا اف د سیم ویو ما ته دوه ورځې مخکې ویلو مې ډونټ ویسټ یور ټایم په دې باندې نه کیږي کنه نو اوسم د دې مسلې حل چې دی کنه لکه همیشه مونږ سپورټر پاتې شو یو چې پیسفل مینز یا مذاکرات پترو یا ډیپلوماسي پترو باندې دا مسلې حل راوځي د سټریټیجی باندې خبره کو خو یو د لکه بعضی خلک دام وي او تاسو په دې خپل خبرو کوي چې امارت هاستیج شوی دی ځکه چې دا 6 to 7000 armed insurgents کوم دي with the good ideology لکه چې افغانستان کې ډېر حاصل کیږي best strategician like Nurwali Masood sara good contacts with other terror networks Al Qaeda da Kabila da Kabila FT ka Jaish-ul-Adl lik har yau de tolo sara ډیر common enemy factor دی چې پاکستان د دوی لپاره کس لپاره د دې لپاره نو زه وایم چې دا یو فیکٹر کې دی چې افغان طالبان خپل سروایول هم غني کې if we take arm against TTP نو زموږ خپلم کاته ختميږي الته یو دغه غدي از نو یو strategic fear type شی دی کنه یا کنسان کا چرته موږ دوی فورسفولي د دوی خلاف سې اکشن واخ اول خو نه اخلي کنه دا شی بالکل زمونږ په ګاډي د دماغ نه وځي چې دوی به کله هم کنه فورسفولي دا شی نه کوي کنه لکه مخکې د پاکستان ډیماند دا چې تاسو د خلک د وباسه د افغانستان نه یا تاسو ریسټ کې موږ ته هاند اوور کې خو هغه بیا پاکستان دا شی ریلایز کړو چې نه دا خو ناممکن ده کله چې جنرال فیض صاحب یو مشهور هغه چې کباب ټی ولا چې دوانه یعنی they are two sides of the same coin نو هغه شی سټریټیجی چرالم دوی په شو چې نه دا خډیر کلوز دی یو بلتا نو بیا دوی خپل سټریټیجی چینج کړه نو لکه په دې باندې یو ټایم کې خبره کېده چې د پاکستان بارډر نه بل طرف ته شفت کې بل دا بیا خبره شروع شو چې وی دا دلته د وی چې څنګه یو سیکریټ اګریمنٹ مو شو کنه پاکستان یو ای امارات دا سیکریټ اګریمنٹ هم پته بالکل غزنی غارت لو چلته سو 500 دغه لړی دغه کړو نو پاک کې هم بیا چې دلته سره ریپورت سره چې دوی خو غدا پاره چې د ټي پی کسان بلته دي نو بیا سره ریپورت سره چې دا څه کورونا جوړ شوی دي نو الته ټي ټي پی بجای دا چې خپل فایټرز هم الته شفت کی دوی صرف فیملی دلته شفت پاکستان عملونه بچ شي کنه اوس زه رن بدیو مپرس کې کده مزار ته شفت کړو ویزا خلاص غنټه لته نه 15 کې 3 غنټه لار د مزار نه بلس غنټه لاري راتللو د پاره هغه هم داسې یو وخت ټایم کې هغه نوی هغه یو لکانوی بس خو چا وتویلی دی لکه نن سبا ته چا ویلی دی چې یو بفر زون جوړ کو کنه وی اوس په دې یو خبره کو زمونږ دا خو مونږ د ټي ټي پی دغه والے سره غ لینډسکیپ چې تا کوم ډراک په دې خبره کو چې زمونږ کم کاونټر ټیرر یا انسداد د دهشتګردي کوم د وی اپروچ دي شو په دې خبره کو خو یو د بل پورشن کې به خبرو کو دا پورشن بدلته کې کلوز کو کتونکو را روان پورشن کې به مونږ په دې خبره کو چې پاکستان څنګه دا ایشو تاسو احسان ټیپو اورید چې لکه پورا تصویر د تمخه تکي خو دا غوي د سترنث دا غوي د
strategy, دا غوي ideology, دا غوي بیانیه، دا غوي larger support within Pakistan, within society هغوی څنګه هغه مینیج کړی دی او ابراډ یو پوره ریاست د هغوی شاته چې کوم دی یو قسم له هاسټیج شوی دی. نیکسټ کې دا خبره کو چېرې زمونږ سټریټجي څه ده او مونږ له پکار څه دي نو مونږ سره اوس